ګپ دې شروع کړی تا په ما تعویذ ولیکل سباره کې چې زم پتا سوالي تعویذ دا دوی مرز د بای زما وجود ټیک نه رستا نوم را د چا خولې دي په پیښور کې ولې زه دوه روزګار انتظار سي به سره اعظم همه د ستا نوم چا خولې دي ویندې در باندې تعویذ کړی دی زه پتا سوالي تعویذ کوم وجه سره زما پر خلاف دي شي پر خلاف دي خبر بابا دسه حساب ته پیر سردار یې کړی دا نه جی پہلا خو زه پیر سردار یم زه سید پیرو شاه یم جی ها؟ سردار نه یم جی راګه ته مال کټستا زه خو دا پیر سردار نه دی نه ما خدا سو आवाज ګور ته ما ته غږ نه کې نه نو ما خدا د आवाज ټول ورځ ته دې ګرځي راګر دې پیر ما سردار اوس आवाज وکړم نو تاسو ګوره غوسه وای کنه سید فیروز شاه ایڈریس حاجی کیمپ اڈا شامونو دا نه دی دا نو کنه خان بابا دا نو ما د आवाज درکړلو خبره دي یار نه ستا د پیر سردار ته نه 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 زه سید پیرو شاه یم زه به ولې کوم زه صحیح کارونه کوم غلط کار چاته نه کوم نه پچا ناجیزه کارونه کوم خرج روح کارونه کوم جیز کارونه کوم ناجیزه کارونه نه کوم دا بیا ما دستا بچ د برخلاف دا ځای خو بس کې دې شي چې سل دشمنان هم دي کېږي چې به غلط نو تا راته ولې ما आवाजونه درکړو خو خان بابا دا ضرور غوسه وای والله خبرم نه ورغله درګه یار دا اوس یاره په ما دي تعویز کړی دی اوس به سورې منا دوی مرز ته بالکل دی موضوع مې کار پرې ہے وجود به ټیک په ژوند کې پاولي نه ما وجود ټیک نه بالکل چې چاره باندې کړی ان شاء الله موږ د روغ کار ختم وکړو د خان بابا ته بس سیټ شي ان شاء الله سم مشکل دی دا الله ختم کی وجود به کار شروع کی او چې چام در باندې کړی دی ان شاء الله دا شی به ختم موږ د روغ کار غلط کار ته بالکل نه زه د خپل ویورز ته یو خبره کوم دا کیمرې څخه کولاو کړی وي چې مونږ باندې داسې چا مطلب چا هغه کړو پدې چې سیکړو خو لکه ما ته بیا پته چې تعویذ را باندې کړی دا ما دا وجود ټیک نه زه هغه ار پیر ته ویل غواړم چې بای سم شي او دا خپل غلط اړې باندې کې یا خو سم کار شروع کې صحیح کم چې اسلامي طریقه د اسلام حدود کې زموږ په قران یقین دی او بیا د خلکو داسې سم علمانو دی حفظ دغه کړی دی د علم حاصل کړی دی او دی کار کوي څنګه چې دی وایي چې غلط کار نه کوم کما ته چا وې چې داسې پیر راغلی دی او غلط کار کوي غلط دغه کوي ورپسې بر اعظم او د دنیا یو کار مې تاسو زمانه نه خلاصي سم کار کوي علم کې دنه قران کې دنه حدود کې دنه کار کوي څنګه چې دا سید فیروز شاه پیر صاحب دې کوي دا زول راغلی ما او زه به دې زور ګورم چې زمانه را دغه سم کې نو دا ویډیو به بیا ستاره لپاره پوسټ کوم چې نه پوسټ کړم دا به پوسټ کوم دا خبره خو کو زمانه را ختم شو ان شاء الله خبره و پړه زستانم خیر یو تاسو کوم پروګرام ته وایي چې لکه زما یو ناجایز کاری دی چا تعالی راشي یو واده کړي خزه یا دا چې تا ته وایي چې الک راشي مال دا واده کړي خزو کیا مال دا او کیا مال او کا نو دا خو ته دا خو امپوسیبل لګا کنه دا به ته دا ناجیز دی کنه دا نه کوم کنه دا سې رشتہ راشي مطلب گو فیملی تنازل خپل کې نه باندې جنې الک را لکه فیملی تنازل یا جنې تنازل الک تنازل نو دروغ کار وو چې روغ راشي جوړ شي دا خو ناجیز کار دی کنه ته زر مطلب واده کړی و دا هغه کور رانو دا غلط کار نه کوم جیس بس بیا موږ ته اپریشیټ کوو چې سم کار کې موږ به سپورټ کوو نو پروموټ کوو به مو او دا لکان ملکان بس پوښښ وینم بازانه او دیرانه غشو نو دای په موږ بخنه وړو او دم السلام علیکم ملګرو تاسو د خان بابا ویډیو کتل خان بابا ډراما نو خان بابا ټول دغه ډرامې کوي او بل کار نشته دی نو د خان بابا د پیر ورغله د پیر له ته پیسې ورکړي د سوشل میډیا ولنه پیسې ورکړي دي نو اوس دا پیر ځان مشور کوي اوس دا نه پیر راوته دي نو اول بل پیر او بل پیر له خلک زنانه دي زنانه له پیسې ورکولې نو هغه ځان مشور کوي اوس د لمبر اوس دا ځان مشور کوي اوس د خان بابا ورغله دي نو کوم پارت کې دا خبرې کولې نو تاسو دا ویډیو کتل نو خان بابا پورا ټول ډرامې کوي بل کار نشته دی نو دا ویډیو شاټ ونه ویډیو کتل ډیر مهرباني والسلام